دو شیان مخکې ذکر شو، یو انفرادي اصلاح، دویم اجتماعیت، د مسلمانانو یووالی، اتفاق و اتحاد، تنظیم و جماعت. اوس الله پاک دریم شی ذکر کوي، هغه څه شی دی چې مسلمانان چې کله انفرادي اصلاح شي، ځینې خلک بیا د هغې نه وروستو د دوی یو جماعت برابر شي، دا جماعت به اوس څه کوي؟ دا جماعت به رالګېږي، اوس نور خلک به دعوت کوي اسلام ته، قرآن کریم ته. د دې جماعت به کار دا وي چې دا نور خلک دا خو اوس راویښ شوي دي، دا به نور ویده خلک راپورته کوي او خپل ځان سره ملګري کوي. نو ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر. خو ګوره دا خبره ذهن کې یاد ساتئ چې دلته الله پاک دا خبره ذکر کوي چې ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر. دا په هغه صورت کې یادوي چې کله ټول امت ویده وي، ټول امت خوبونه کوي، ټول امت دنیا پسې لګېدلی، ټول امت د ژوند مقصد دا دی چې زه کور جوړ کم، بنګله آباد کم، بچو ته وګټم، ودونه وکم او ژوند مقصد دنیا شي. نو داسې وخت کې بیا په امت کې څه خلکو ته پکار دی چې راپورته شي او دا ویده امت راویښ کړي. نو دا هغه یو امت اجتماعي مسئولیت دی، هغه وروستو راځي. فرمایي ولتکن او خامخا شي د منکم ستاسو نه امة یوه ډله یدعونا رابلی به خلق الی الخیر، خیر ته. خیر نه مراد څه شی دی؟ د الله کتاب. خلق د الله کتاب ته راوبلي، قرآن کریم مجلسونه دې جوړ کړي، قرآن کریم تفسیرونه، قرآن کریم دورې، قرآن کریم ښودنه، د قرآن کریم درسونه دې عام کړي او خلق عوام د قرآن کریم درسونه ته وهڅوي. یدعون الی الخیر یو کار. دویم ویأمرون بالمعروف، او خلقو ته د نیکیو حکم کوي. د قرآن کریم سره سره خلقو ته د نیکیو حکم هم کوي. مانځه ته لاړ شه، یو بل خیر کار ته چې څومره خیر کارونه دي، د بل یو فقیر او غریب سره ښېګڼه وکړه، د چا لاسنیوی وکړه، هر خیر کار ته به ته دعوت ورکړې. دویم وینهون عن المنکر، او څوک چې ناروا کوي، فساد کوي، بېدیني کوي، هغه به منې کوي چې مه کوه دا کار. دا درې کارونه به هغه راویښ امت، کوم امت چې راویښ شوی دی، دا درې کارونه به کوي، یو به په دې کې نه پرېږدي. قرآن کریم ته دعوت، خلکو ته د نیکیو حکم، او خلک د بدیو نه منې کول چې ګوره ته فساد مه کوه، ګناه مه کوه، ظلم مه کوه، بې حیایي مه کوه، د ده نقصان تا ته هم دی او معاشرې ته هم دی. ګوره د دې نه ځان وساته، ځان هم تباه کوي، ولس او ټولنه او معاشره هم تباه کوي. نو وینهون عن المنکر، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. چا چې منکر ولیدلو هغه به په لاس منع کوي، مه کوه دا کار. فإن لم يستطع فبلسانه، بیا به په ژبه ورته وینا کوي چې ګوره دا کار ناروا دی. فإن لم يستطع فبقلبه، بیا به په زړه کې کم از کم بغض ورسره ساتي چې دا کار ناروا دی. او دا وذلک اضعف الایمان، دا زړه کې بغض ساتل دا د ایمان آخري درجه ده. نور ایمان نه سړی خلاصیږي، د دې نه ښکته بله درجه نشته. بیا د دې نه ښکته چې دی دا د ایمان درجه نه ده. ایمان نه سړی کنګال شي چې بیا په زړه کې هم د ناروا سره بغض نه وي. نو واولئک، الله فرمای دغه خلق هم المفلحون، خاص هم دوی کامیاب دي. اوس اوده امت نن په دنیا کې تقریبا 2,000 ملیونه مسلمانان ژوند کوي. نو 2,000 ملیونه مسلمانان په دې ډاډه دي چې موږ مسلمانان یو، شکر دی، جنت خو زمونږ دی. خو الله څه فرمایي؟ نه، اولئک هم المفلحون، دغه خلق کامیاب دي او فلاح والا دي چې چا کې دا درې صفتونه پیدا شو، چې خپله راویښ شو، قرآن کریم ته خلق رابلل، امر بالمعروف کوو، نهی عن المنکر کوو. دا خلق ځان ته وایي چې موږ کامیاب یو، خدا صحیح دی. او که دا ویده امت، دا 2,000 ملیونه مسلمانان چې وایي موږ کامیاب یو ځکه چې موږ مسلمانان یو، نو الله فرمایي دا د دوی وهمونه او خوبونه دي. داسې خوب دی چې دوی بیانوي خلکو ته، ځکه کامیابي الله تړلی او دا یې فرمایلی دي چې هم المفلحون، همدغه کامیاب دي. دې ته حصر وایي. انشاءالله تاسو به په نحوه کې راشي حصر څه معنا دی او کوم عادات د حصر دي. همدغه کامیاب دي، معنا نور څوک کامیاب نه دي.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بیا الله امت تفریقین یری ځکه تفریقه بازی او ډله بازی امت ته ډیر نقصان ورسو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اوس الله پاک د امت مسئولیت ذکر کوي په اجتماعي طریقې سره. مخکې خدا خبره ذکر شو چې کله یو امت ویده شي، امت خپل فرض منصبي ونه پیژني چې زما فرضیت څه شه ده، زه ماله کم کار کول پکار دی، نو هلته بیا خلکو ته چې الله شعور ورکړي او د امت فرض وپیژني، مسؤلیت درکړي، دا خلک به راپورته کیږي او دوی به امر بالمعروف و نهی عن المنکر او دعوت الی الخیر کوي. اصل کې اجتماعي طریقې سره د امت څه حیثیت ده چې دا امت الله پیدا کړی دی، د کار منصب څه شی دی. الله دې آیات کې اوس دا ذکر کوي، دا د امت منصب ذکر کوي. او هغه مخکینی آیات کې دا و چې امت کله خپل منصب هیر کړ، بیا به ځینې خلک پیدا کیږي چې هغوی دا منصب بیرته امت ته ور یادوي. اوس دې آیات کریمه کې الله فرمایي کنتم خیر امت. د امت مسؤلیت دا دی چې مسلمان امت اخرجت للناس دی. مسلمان الله دې دپاره نه دی پیدا کړی چې دی خپل ځان ودان کړي، خپل آباد شي، خپل کور، خپل بال بچ، خپل قوم، خپل ولس، خپل خلق، خپل وطن دې دپاره کار کوي. مسلمان اللہ سے پارا پیدا کرے. میں تو زندہ ہو کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ایسا ہو کہ ساقی نہ رہے جام رہے. زخو پا دنیا کے دے پارا جوندے مقبال فرمائی چھ دنیا کے اللہ ستانوم پاتش کلا کلا دا اسے موشی چھ ساقی پاتے نشی خو جام پاتش. مسلمان سره به د دین دا جام وي، د اسلام او د قرآن دا جام وي، دا په خلکو ګرځوي. کله به یو ته مخکې کوي چې دا واخله، دا جام واخله اوبه وڅښه، کله به بل ته پیش کوي، کله به بل ته پیش کوي. د ده مسؤلیت دا ده چې دنه به ځان هیر وي، دا به د الله د دین جام خلکو ته پیش کوي. میں تو زندہ ہو کہ دنیا میں تیرا نام رہے. الله زه دنیا کې دې لپاره ژوند کوم چې ستا نوم پورته شي، ستا د دین دا جام په خلکو وڅښم. کہیں ایسا ہو کہ ساقی نہ رہے جام رہے. کله کله داسې موشي چې ساقی خلک مړ کړي خو لیکن هغه جام یې پاتې شي. الله که زه ستا د دین دپاره شهید شمه، زه پروا نه کوي شهید دې شم، خو چې ستا د دین دا جام دا چپه نه شي، دا پاتې شي. د مسلمان امت مسؤلیت خو دا و. د دې وجه نه چې سید قطب رحمت الله علیه د مصر لوی عالمو د قرآن په سر باندې اعدام شو، هغه دا ویلیو چې د مسلمان د مسؤلیت په اعتبار سره دا فرمایلیو الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرا ويموت صغيرا والذي يعيش لغيره يعيش كبيرا ويموت كبيرا. استاد سید قطب رحمت الله علیه فرمایلیو، شهید سید قطب، الذي يعيش لنفسه، هغه خلق چې د خپل ځان دپاره ژوند تیروي، چې زه آباد شم، زه ودان شم، زما کور وي، زما بچي وي، او زما موټر وي، زما بنگله وي، زما عیش و عشرت وي. یعیش صغیرا و یموت صغیرا. د ده سړي ژوند به هم د ماشومانو وي او چې مړ کېږي به هم دا د ماشومانو په شان ته مړ شي. څوک به یې بیا یادوي نه. ډېر خلک مړه شي، څوک یې بیخي پاڼه نه اړوي، مړه شي بس نوم و نشان یې ختم شي. صحابه کرام کوم وخت کې وفات شوي دي، نن یې موږ تاسو یادوو. ولې هغوی د ځان د آبادۍ خواري نه وکړی چې زه آباد شم، زما بچي دي وي، زما ژوند دي وي. بیا فرمایي شهید سید قطب رحمت الله علیه والذي يعيش لغيره، کوم خلق چې د بل دپاره ژوند تېروي، چې زه د مړ شمه، زه د برباد شم، زه د شمه غوندې ویلې شمه، خو چې نور خلق رڼا واخلي. والذي يعيش لغيره يعيش كبيرا، ژوند به هم د لویانو وي، ويموت كبيرا، او چې مړ شي یو لوی سړی مړ شي، نوم و نشان یې په دنیا کې پاتې شي. په سلګونه کاله وروستو چې خلق یادوي رحمت الله علیه، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه، سلطان نور الدین زنگی رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، که علما ګوري که فاتحین ګوري، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، دارنګه صحابه کرام را واخلا، تابعین را واخلا، مصلحین را واخلا، فاتحین را واخلا. د دې خلکو نوم ولې په دنیا کې پاتې شو؟ دې خلکو د ځان د ودانۍ خواري نه وکړي، د خېټې دپاره د ځان دپاره خواري نه وکړي، دوی د الله د دین دپاره خواري کوو. دا خلک مړه نه شول، ژوندي دي. اوس هم چې شاعر شعر لیکي هم سلطان صلاح الدین ایوبي پکې یادوي، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې یادوي، عمر فاروق پکې یادوي رضی الله تعالی عنه، ابو بکر صدیق پکې یادوي، بلال حبشي رضی الله تعالی عنه یادوي. ولې دا خلک د ځان دپاره نو، د خلکو ځانونه ویلې کړل خو دنیا ته خیر ورسو.
نو دا د امت مسؤلیت ده چې امت الله فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس، تاسو غوره امت په څه باندې اخرجت للناس چې ته د ځان دپاره نه، للناس د خلکو دپاره ویستلی شوې، ته به خلکو ته خیر رسوي، ته به دنیاوالو ته خیر رسوي.